سلامونه ګرانو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یې. زه میرویس ته د ټیکنیکل میرویس یوټیوب چینل څخه د یو ښایسته او په زړه پورې ویډیو په وړاندې کولو کې حاضر شوی. ویډیو د دې په اړه دوستانو چې څنګه کولی شو کله چې موږ فیسبوک استعمالوو نو بل چاته ښکاره نه شو، یعنې که چیرې موږ آنلاین یو خو که بل څوک موږ ګوري هغوی ته به آفلاین ښکاره کېږي. مثال که چیرې موږ هر کله خپل فیسبوک خلاصوو نو زموږ دوستان یا هم د کورنۍ غړي یا نور څوک موږ ته میسیجونه کوي او زموږ یو ضرور کار وي، نو د دې دپاره چې هغوی ته آفلاین ښکاره شو نو څنګه دا طریقه وکړو. نو دوستانو ورځو د ویډیو په لور. که مو تر اوسه زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل درسره سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ. نو زه ویډیو شروع کوم. د ویډیو شروع کولو لپاره د هر څه د مخ نو زه فیسبوک ته او فیسبوک را خلاصوم. کله چې مو فیسبوک را خلاص کړو نو دلته په دې درې نشانو باندې کلیک کوو. په دې ځای باندې کلیک کوو. کله چې مو دلته کلیک وکړو نو بیا دلته په سیټینګ کلیک کوو. دا په دې آپشن باندې سیټینګ اینډ پرایوسي. کله چې مو دلته کلیک وکړ بیا دلته بیا دویم ځل بیا په سیټینګ کلیک کوو. نو بیا موږ تاسو داسې لاندې راځو نو دلته دغه آپشن دی، زموږ ټول کار ته همدې آپشن سره دی، اکټیو سټیټس. دا دوستانو که تاسو ته ښکاري اکټیو سټیټس، نو دا ټول کار په همدې کې دی. نو په دې کلیک کوو. ګوره اوس چې دی زما دغه آپشن چې دی دا آن دی. ګوره دوستانو دا چې دی آن دی، یعنې زه به اوس هر چاته ښکارېږم چې فیسبوک استعمالوم، یعنې آنلاین یم. خو که چېرته زه دا ټیک مار آف کړم، ګوره اوس ټورن آف، نو کله چې دا آف شو نو د دې څخه وروسته زما فرینډس یا دوستانو ته نه معلومیږي چې دا فیسبوک آنلاین دی که آفلاین، نو هغو ټول ته آفلاین معلومیږي. نو زما د فیسبوک څخه دغه شنه علامه ځي کومه چې دغلته دی په دې مسنجر کې موږ سره مثال دغه شنې علامې، دا شنه علامه چې کومه ده نو د دې څخه وروسته دا شنې علامې ده، نو زما په فیسبوک دا شنه علامه نه راځي په مسنجر، نو هر چاته به زه آفلاین ښکارم. نو دوستانو دغه یو لنډ شانتې ویډیو وه، خدای دې وکړي چې خوښه شوې مې وي.